په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو شپږ داسې اذکار راغلي دي چې په هغه اذکارو سره الله پاک د مؤمن بنده ټول ګناهونه معاف کوي اگر که د هغوی ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه او دغه شپږو واړه اذکارو باندې ډېر معمولي وخت لګي. یو په هغه اذکارو کې حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره څوک چې سبحان الله وبحمده په ورځ کې سل کرته ووایي نو حتت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر د دنه دا ګناهونه ورجیږي اگر که د دریاب د زګ دومره وي. دویم ذکر عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما على الارض احد په مخ د ځمکه باندې چې کوم یو کس یقول دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کفرت عنه خطایاه د دنه دا ټول ګناهونه ورجیږي ولو كانت مثل زبد البحر اگر که د دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره رواه الترمذي او دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. دریم ذکر عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سبح الله في دبر كل صلاة 33 څوک چې د هر فرض مانځه نه وروستو 33 کرته سبحان الله وایي وحمد الله 33 او الحمد لله وایي 33 کرته وكبر الله 33 او الله اکبر وایي 33 کرته نو په تلک 99 دا خو یو کم سل شو او په سلم ځل پسې دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر د دا ټول ګناهونه دا د نه ختم شي اگر که د دریاب د زګ دومره رواه مسلم. څلورم نمبر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال حين يسمع المؤذن څوک چې د اذان کوونکي آواز واوري اذان وشي او د هغې نه وروستو دا سړی دا کلمه او دا ذکر وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا دا کلمه او دا ذکر وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ذنبه د ده ګناهونه معاف شي. پنځم نمبر ذکر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قال حين يأوي الى فراشه کله چې یو سړی خپلې بسترې ته ځي او د هغه بسترې ته د تګ په وخت کې دا کلمه او دا ذکر وکړي چې استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیه 3 کرته دا ذکر وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ګناهونه ټول ختم شي الله یې ورته معاف کړي وان كانت مثل زبد البحر اگر که د دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره وان كانت عدد ورق الشجر اگر که د دا ګناهونه د دې ټولې دنیا د ونو د پاڼو دومره او ان كانت عدد ایام الدنيا اگر که د دا ګناهونه د ټولې دنیا د ټولو ورځو دومره په دنیا کې چې څومره ورځې تېرې شوي دي هغومره د دا ګناهونه خو د دا ګناهونه به الله معاف کړي او دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. شپږم نمبر حدیث او شپږم نمبر ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعار من الليل څوک چې د شپې رایږ شو او بیا یې دا ذکر وکړو د شپې د سترګې راوغړېدلې راویښ شولې او دا ذکر دی وکړو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا ذکر دی وکړو او ثم قال بیا دې بنده داسې ویل چې اللهم اغفر لي یا الله ما معاف کړي او دعا یا یې بله دعا وکړله نو استجیب له الله به د ده دعاګانې هم قبولې کړي او که د دې نه وروستو دا بنده راپاڅېدو او اودس یې وکړو بیا یې لمونځ وکړو
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قبلت صلاته، الله پاک به د ده منځ هم قبل کړي او د ده دعاګانې به هم قبول شي او ده ته به بښنه هم وشي.